دا ته چې همیشه جګرخون او خفه ناست وي د ژوند نه ناامیده یې کله دې د ځان سره دا فکر کړی دی چې الله تعالی څومره ښکلي نعمتونه درکړي کړی دي دي نه دی دی کړی که کړی دی وای نو دغه ښکلو سترګو شکر به دې ایستلی وای ځکه الله تعالی څومره ښایسته سترګې درکړي همدا اوس یو بل پرې ګوري دوه لاسونه درکړي چې کولی شي کار پرې وکړي ډوډۍ پرې وخورې یوه یو ښایسته پوزه درکړې چې ته کولی شي اکسیجن پرې کش کړي او دغه اکسیجن چې د ما او د تا دپاره رایګان دي دا ټول نعمتونه دي خو بیا هم ته وایې چې مشکلات لرم صحیح ده بعضې مشکلات به په ژوند کې لري ښه دي چې شته دي بعضې مشکلات باید د انسان په ژوند کې وي ځکه زموږ او تاسو نه اکثر په روزمره ژوند کې اشتباهګانې کېږي خطاګانې رانه کېږي چې موږ او تاسو ته په ګناه کې حسابېږي خو چې کله په الله تعالی باندې یو څوک ګران شي کله کله مشکلات پرې راولي تر څو پورې د دغو مشکلاتو په مقابل کې هغه ګناه یې ورته معاف کړي کله کله که په ژوند کې مشکلات در باندې راتلل ناهیلی کېږه ما کله چې په الله تعالی باندې څوک ګران شي بعضې وخت مشکلات پرې راولي هغه د دې په خاطر چې د آخرت په ورځ ورته سوال جواب اسانه شي ګوره هغه الله تعالی چې په توره شپه کې په تور غره تور میږی په توره تیږه باندې ویني د هغې د پښو اواز اوري د زړه د حالت خبر دی ما او ته اشرف مخلوقات یو ما او ته خو د بهترین د مخلوقات نه بیا به زما او ستا د زړه په حال نه وي خبر لږ مشکلات چې وو دومره زیات تشویش مه ورته که ته همیشه د چې هر شی غوښتل د الله سبحانه وتعالی نه وغواړه هغه د دنیا د ټولو خزانو مالک دی څه دي چې غوښتل د الله تعالی نه په ډېره عاجزۍ وغواړه او همیشه یوه خبره ورسره که چې الله تعالی دغه شی زه غواړم که خیر مې پکې وي راته رایې که کله کله موږ او تاسې یو شی وغواړو د خیر نه شر ډېر وي السلام علیکم